د انعکاس میډیا ګرانو اورېدونکو سلامونه. هیله مند یم چې رګ روغ به یاست. یو ځل بیا هم د مینه او درد ناول له درېیمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. صبر شه سپرلیه، د ماښام جمع تیاره د اول به لمونځ وکړو، بیا به درته پاتې برخه شروع کړم. زه سمه ده ارمانه، باور وکړه مینه خو د سیال او ساحل لاجوابه ده. هله نو ځو جومات ته، درځه چې ځو. لمونځ مو وکړ، سپرلي راغږ کړل. حال ارمانه کیسه پیل که. ښه سمه ده بیا نو غوږ شه. اوس د دوی دواړو ترمنځ یوه پرېکړه داسې کېږي چې سیال به ساحل ته ساحل نه بلکې له مینې به ورته ګلاب وایه، او ساحل به هم خپلې ګرانې ته سیال نه بلکې هیله به ورته وایي. ساحل له سیاله وپوښتل ته ولې ماته ګلاب وایې؟ سیال په ځواب کې داسې وویل هغه ځکه چې زموږ په باغ کې د ګلاب ګلونه ډېر دي، او د دغو ګلونو په لیدو ته مې یادېږي، نو ځکه درته وایم. او زه غواړم چې د دغو ګلونو تازه والي کې تا وګورم او ګلاب درته نارې کړم. او نور دغو ګلونو ته هر مازدیګر اوبه هم ورکوم چې تر څو مړاوې نه شي له دغو ګلونو له جملې ته هم یو ګل یې، او عمر به دې مړاوې کېدو ته پرېنږدم، او دا بیت به هم درته ډالۍ وي. شمې په لاس کې ګرځوم تا یادوم ګلابه، رڼا به تاله درکوم ای د بهار ګلابه. ته څه خبر یې د لونګین مقام ته نه رسېږي، نو پاس په سینه دې زنګوم تا یادوم ګلابه. ساحل الله خوښۍ مخ ترې واړوه او اخ یې کړل، خو سیال بیا پرې غږ وکړ هی واوره. هو ګرانې اورمه، ته راته دا ووایه چې ته ولې ماته هیله وایې؟ ساحل د نارنج ونې ته لاس اوږد کړ، څو ګلونه یې ترې وشکول او پر سیال یې یو دانه وشیندل. بیا یې داسې وویل په قدم 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 مې زړه ته راغلې، نه اشنا اشنا څه سم مې زړه ته راغلې، کوم بهار کوم پسرلی کړم در په نښه، لکه څاڅکي د شبنم مې زړه ته راغلې. زما د ژوند یوازینۍ هیله به ته یې، او تل به در سره مینه کوم، خو چې ته بې وفا نه شي. سیال له غوسې تندی ترېو کړ. ساحل په خبرو کې ور ولوېد څه وشول ګرانې؟ سیال وویل ولې دې راته د بې وفایۍ خبره وکړه؟ اوهو ټوکې مې کولې. سیال بیا له نازه پزه کږه کړه، او ساحل له شوخۍ هغه له پزې کش کړه، ورته یې داسې وویل زما هیله له هورې کمه نه ده، تل به راسره وي که هغه د همسا نیولو عمر ته هم ورسیږي. سیال له خوښۍ خپله ګوته وچیچله، ویې ویل رښتیا ساحله؟ هو مګر ساحل څوک دی؟ وښه نه ګلاب هغه هم زما د اوربل. د ساحل په څېره مسکا خوره شوه، ویې ویل مننه سیال. د سیال په تندي د غوسې کرښې ښکاره شوې، یوه سترګه ښکته
خپله پورته کړه او ویې ویل څه بدل دې واخیست سیال هن نه زما هیله ناڅاپه کټ په خوځېدو شو. زهرا له ویرې ژر ساحل له خوبه بیدار کړ. ساحل چیغه کړه اخ. زهرا وویل څه وشو قند لالا؟ هیله څه شوه؟ ای قند لالا دا ته څه ګډې وډې وایې؟ نه خوږې ما ته رایاد دي او مور بیبي مې څه شوه؟ هغې خو ما ته خپل چارګل هم راکړی و. ای قند لالا دا ته څه وایې؟ مور مې کله ژوندۍ ده. هو خورکۍ ته رښتیا وایې. خو خورې کله چې هغې خپل چرګل راکړ بیا یې راته ویل چې زویه دا خرڅ کړه او خپله دوکانداري پرې وکړه. او دی هم راته ویل دغه چرګل ستا د ناوې لپاره مې ساتلی و. زهرا ته پوهېږې؟ نه وروره. بیا مې هغه خرڅه کړه او له حامد اکا مې دوکان هم په کرایه ونیولو. او لالا دا ته هر څه خوب و بس تیر سول ځکه چې ته ستړی ویده شوی وې. خوږې که دا رښتیا هم خوب وي نو هغه زوړ بکس خلاصوم. راځه چې خلاص یې کړو. خور او ورور په بیړه ورځي هغه زوړ بکس سره خلاصوي. په څو ټوټو کې تاو کړي د شهید مورکۍ چارګل هماغسې پروت وي. ساحل او زهرا په کړیکو شي. ساحل هغه چارګل واخیست. بیا دواړه د هدیرې لیورې ته ورغله او په ژړا یې ځانونه ستړي کړل. له سړک غاړې ځینې خلک ورتاو شول او په ساده الفاظو یې پوهول شروع کړل. وزویا تاسې ولې هغه ځوروئ؟ هغې ته دعاوې وکړئ، په عبادت کې یاد کړئ. په دارنګه ژړا سره تاسې هغه ته نور هم تکلیف ورکوئ. ساحل له خلکو په بخښنې سره وویل خیر دی موږ که څو شېبې یوازې پرېږدئ. خلک ترې لاړل او ساحل قبر ته نږدې شو. ورته یې داسې وویل مورې ته څومره مهربانه یې. څو ځله دې زما پښې غوړې کړي، څو ځله دې په رنګینو ځایو دې وګرځولم چې تا ته دومره ګران بیا دې ولې واضح کړو مورجانې ولې. که روڼ سهار او که ماښام وي مورې، ستا ښایسته دعا کلام وي مورې، چې جنتونه دي د پښو لاندې دي دا ستا د سر به څه مقام وي مورې. صبر شارمانه ولې څه وشو سپرلیه؟ ته ژاړې؟ بس چې ته ژاړې نه یې وایم. نه هیله کوم ارمانه، بس د مور مینې احساساتي کړم. خو ستا سترګې هم له اوښکو ډکې دي. ژر یې درته چای راوړم. بیا راته کیسه پیل کړه. سپرلي ژر چای راوړ. ګوټ مې ترې وکړ. هغې وویل هلو نو ارمانه پایل یې که. سمه ده وروره غوږ شه. ساحل له 11 څخه 12 صنف ته بریالی شو. سیال هم 9 ټولګي ته بریالی شوې وه. د ساحل یوه خوبي دا وه چې هغه لږ څه په انګلیسي ژبې پوهېده. ساحل له کلي ښار ته لاړ. هلته د یوه ډاکټر سره شاګرد شو چې هره مازدیګره به یې ده ته 80 کلدارې ورکولې. د 3 میاشتو په رخصتۍ کې دی به سهار وختي ښار ته او بېرته ماښام راستنېده.
دغه 3 میاشتې د به کاري کولو تېرې کړل، که څه هم د سیال بېلتون ورته ډېر سخت و. سیال بیچاره د حیا په زولنو ګیره د باندې نه شوی وتلی، خو د ساحل جدایي لکه د لیونو په څېر یې کړه او تل به یې ورته لارې څارلې. په کوڅه کې به یې سر ښکاره کړ، تر باغ به راتله او بېرته به په خواشینۍ سره کوره ته لاړه. د جمعې مبارکه ورځ وه. ساحل له خریېله ګیرې لاس تېر کړه او له ډاکټر څخه یې وغوښتل چې نور به جمعګي رخصتي کوي. هغه هم ورسره ومنله، هغه ځکه چې معاینه خانه بهر جمعګي بنده وه. ساحل ځان چمتو کړ. زهرا ته یې یو جوړ ښکلې غمیداره کالیا او چرمي تور رنګ څپلۍ هم واخیستې او کور ته لاړ. له وره زهرا منډه کړه، اخ یې کړ، قند لالا مې راغی. خپله مینه ناکه ورور ته ورغاړې وته. زهرا ترې بیک واخیسته او کوټې ته ننوته. ساحل شیبه ناست و، بیا یې بې قراره د باندې وته او د باغ لیورې ته سیده روان شو. څو وارې د باغ بله یې واخیسته، خو سیال به نه ښکارېدله. بیچاره د ویالې غاړې ته ناهیلی کېناست. سترګې یې وځلېدې، د سیال وړه خور یې ولیده. هغې له دوکانه ترکاري اخیستې او د کور په لور روانه وه. ژر ژر یې مخې ته تاو شو او ورته یې وویل: هی ښکلې نانځکې، ودرېږه. د هغې له ویرې رنګ والوت. په تلوار او وړه ژبه یې وویل: څه دي؟ ساحل ژر له دوکانه بسکټ او ژاولې واخیستې او ده ته یې ونیول. هغې د نه په بڼه سر وښوراوه، ویل یې: نه یې اخلمه. ساحل وویل: اوهو ګرانې، دا واخله، له خیره درته ښکلې بنګړي هم راوړم. پر ږدېدلو لاسو یې شیان ترې واخیستل، خو د تښتېدلو لار یې لټوله. ساحل ورته وویل: ای ښکلې، دا راته ووایه، سیال چېرته ده؟ هغې په وړه لهجه شونډې وخوځولې او ویې ویل: اگه مې خاله کله تللې ده؟ کله راځي؟ اگه اوس راځي، بیا موږ مکتب ته ځو. سمه ده، مننه ښکلې. ساحل د مکتب وخت پوره کېدو پورې خفه کوره ته ولاړ. شیبه یې هلته تېره کړه. د مکتب وخت په پوره کېدو شو. ساحل د تلو اراده وکړه. زهرا یې څنګ ته راغله او ویې ویل: قند لالا خفه ښکاري. نه خورکۍ، زه ښه یم. ښه نو ما ته دې له ښاره څه راوړي؟ وزما خوږې، ورشه هغه زما بیک خو وګوره، زما هم له یاده وتلی و. زهرا په منډه لاړه او د هغه د بیک زیب یې خلاص کړ. په لیدو یې د هغو شیانو سم له واره یې اخ کړل او په زور یې وویل: قند لالا، قربان دې شم، ډېره مننه زما ګلابه جامنه. ساحل خندونه شو او ویې ویل: ای خوږې، خوښ دې شول؟ هو وروره، خوښ مې شول. سمه ده خوږې، ته دې خپل د کور کارونه وکړه، زه هم د باندې وځم. ښه د قند لالا، بېرته ژر راځه، غرمه ده، ډوډۍ خو تیاره ده، چې لاچیداره چای هم درته تیاره کړم. اوهو ضرور خوږې، دغه دې لاړم او بېرته راغلم. ساحل خلاص پورته کړ. ساعت کې یې وکته، 12 بجې کېدونکې وې. ژر د باندې وته، سترګې یې وځلېدې. سیال یې ولیده. هغه ښوونځي ته روان و. ساحل ژر څنګ ته یې ورغی او غږ یې کړل: ای هیلې
واوره. سیال ورته ونه کتل. ته بیا غږ کړل ای تا ته وایم. هغه چې مخ ور واړوه لنډو سلګو ونیوله. زړه یې غوښتل چې ژر ور غاړې واوځي، خو د حیا زولنو ورته اجازه نه ورکوله. د سترګو جنګ یې شبه دوام درلود، خو د سیال هم صنفیان هم شوخې وې. د تیر په څېر بیا یې وسکونډله او د دوی د سترګو جنګ یې پای ته ورساوه. د سیال سترګې اوښلنې شوې، خپلې اوښکې په داسې انداز پاکې کړې لکه د ده په سترګو کې اوښکې نه څه ګرد پرېوتی وي. ساحل ویل ته ښه یې؟ هغې ویل هو، مګر دا راته ووایه تا زما نوم هم هېر کړی. هیله څوک ده؟ زما هیله وویل هو نور نو څه. ما ته دې د هیلې په نوم غږ وکړ، په خوله دې زه په زړه دې بل دې که څنګه؟ نه ګرانې داسې نه ده. ته اوس ښوونځي ته لاړه شه، مازدیګر به په باغ کې سره ګورو، د لارې سره دی، اوس یې وخت نه دی. د سیال سر وځړېد، خپلو ټولګیوالو ته یې د تلو اشاره وکړه. راځئ چې ځو. ساحل وروسته بیا ورکتل. هغوی په ګڼو ونو کې پناه شول. دی هم سر زړېدلی کوره ته لاړ. ګرانو اورېدونکو، دا و د مینه او درد ناول درېیمه برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.